سلامونه دوستانو، جوړ بخیر. سلامونه دوستانو، په دې کې جوړونه خوشحاله یاست. پاریس کې یم، نن د کار رخصت ده او ترین خراب ولاړو، یو دا مې موضوع کوئ بس مو ونیوئ. ښه خیاست، جوړ یاست ملګرو، ځان په خیر خوشحاله یاست، په دې کې روغ جوړه خوشحاله یاست. نو انشاءالله ځم پاریس ته، هغه بعد ځم افغان مارکیټ. ګاردینو ټرین سټیشن ته، هغه بعد بس دا وزم په اگزیټ باندې دا شکل ورته وایي، دا شکل نه بیا ځم هغه ته سلامونه دوستانو، جوړ بخیر. دغه د افغان رستورانت چې تاسو ما ښودلی و، ورته راورسېدلم. د دې چپلی کباب ډېر خوندور دی. ما په نیو کال په شپه چپلی کباب خوړلی و د ملګرو سره، نو ځکه ډېر وخت بعد بېرته ورته راغلم. که څوک هم په راځي ته راځئ نو د دې هوټل چپلی کباب ډېر مزه لري. افغان رستورانت یا افغان فېس فوډ په نامه باندې ده. دغه د ګاردینو طرف ته ده، د لاشکیل چې ځي د لاشکیل طرف ته دې طرف ته زه ورځم نو د دې طرف ته سره دي کلکلي پلو، بریاني، قورمه، د پیازه او شامي کباب، چپلی کباب، تمام دا کباب ډېر خوند دي. چکن هانډي ده ورسره، چپلاو ده، منتو ده او دا خو د افغانستان دا او سره چیز نان ده او فاساده ده. او زه دلته انتظار یم دا رستورانت. لکه خلک دا په شکل ښکلي کسان نه کوي، وګړي او ډوډۍ ته انتظار یم. برګر ډېر ذایقه‌داره ده. هر څوک چې راځي برګر ملګرو تېر شي. همدا چپلی کباب ورته نوشیجان کړئ. ممكن اكل اليوم وكنت سوي لو شير برګر ډېر ذایقه‌داره ده. هر څوک چې راځي برګر ملګرو تېر شي.